بیا غبرډه شي وای اوس د بل ته پوس کومه چې د ټول بدترین او ناکار عمل څه شي ناکار عمل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الاشراك بالله یا الشرك بالله د الله سره شریک جوړول د الله سره برخدار جوړول د الله سره په نظر او نیاز کې بل څوک شریکول د بل چا نه یره کول د بل چا نه تم ساتل بل چا ته خوله ورانول او وازول دا ناکار عمل ذکر دي ته شرک ویل کېږي او شرک د توبې نه بغیر الله نه معاف کوي تاسو معلومه ده انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار دا الله سره شریک جوړ کو جنت باندې حرام ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء په نورو ګناهونو کې چانس شته چې الله بغیر د توبې نه معاف کوي خو شرک هغه ناکار او منحوس عمل له چې الله په قران کې دا شرطونه لګول دي په ځای باندې چې توبه دې نه ایستلی او دا شرک دې پرېخې نه دا ته نه معاف کوم دا د الله سنت دي او دا الله عادت ده سي دي ډیرو ګناهونو کې گنجائشونه شته په اسلام کې دسي اعمال شته دسي طاقتور عملونه چې الله ته معاف کوي لیکن شرک هغه عمل له او هغه منحوسه ګناه د سپیره چې دا بغیر د سخت توبې او د کلکې توبې الله نه معاف کوي توبه نصوحه دا الله رسول وي د ټول نه ناکار عمل چې دا شرک د الله سره هغه سره بیا وي د دې پسې دویم ناکار عمل وثم قطيعه الرحم بیا رشتہ پر کولي نو د شرک نه سره ډیر اعمال شته زناونه د مسلمانانو مال خوراک ډاکې کول غلاګان کول تهمتونه لګول ډیر شکبایر دي په اسلام کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم هغه ټول کبایر غاړي ته کې خودل هغه کبایر ته جدا کړل وی فرمایل د شرک نه رسته ناکار عمل چې ده د خپلوان پر کول دی او د مسلمانانو سره تعلق ختمول دی د رشتہ دار سره تعلق ختمول دی سلام کلام سره ختمول دی دا د شرک نه رسته ناکار عمل دی بیا غسړی وی بنو خصعم قبیله والا و دریم نمبر ناکار عمل ثم الامر بالمنكر ونهي عن المعروف بیا د منکرات او دعوت کول او د معروفات او خلق منی کول چې سړی په علاقه کې د دې خبرې تبلیغ کوي د بهایي تبلیغ کوي د فحشي تبلیغ کوي د ورانکارۍ تبلیغ کوي د بيدینۍ تبلیغ کوي د شرک طرف ته دعوت ور کوي غلط عقیدو غلط نظریو ته دعوت ور کوي صوفیت طرف ته دعوت ور کوي غلط اقوال په خلکو کې خوري غلط اعمال په خلکو کې خوري غلط نظریات او افکار په خلکو کې خوري دا ټول بدترین عمل دی الله دا سره ډیر بدی شي لکه دا د دین روح ورانه د دین هغه شکر چې کوم دغه مسخ کوي دا الله بدی شي و دریم نمبر ناکار عمل ثم الامر بالمنكر والنهي عن المعروف بأمر بالمنكر او د معروفات او خلق باندې کول دا په دریمه درجه کې مجرم دی او په دریمه درجه کې دا ګناګار دی زمون بحث په دې منځري خبره کې ده چې د توحید نه روسته بهترین عمل رونو دا د رشتو جوړول او د شرک نه روسته بدترین او ناکار عمل دا د رشتو پر کول رونو